پکتیکا کې یو ځل بیا طالبانو وحشت ته رسره کړی ده. دا چې ولې او د څه له امله په همدې ویډیو کې را سره طرفه وګورئ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د پکتیکا ولایتي چارواکي د دغه ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د طالب اورپکو لخوا یو مسجد کې د تراویح کوونکو ته د لاسي بم ورغورځولو خبر ورکوي. ویل کېږي د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند په محسن کلي کې طالب اورپکو هغه مهال مسجد ته لاسي بم ورغورځوه چې لسګونه خلک د تراویح په لمانځه ولاړ وو. په دغه پیښه کې 20 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیکا د امنیې قومندانۍ د پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې یاد شوی برید د طالب اورپکو لخوا شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو عامو تاسیسات او ملکي وګړو باندې بریدونه زور اخیستی ده. وړمه ورځ د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې وویل چې طالب اورپکي یوازې د روژې په لومړۍ اونیو کې په 18 جلا بریدونو کې 18 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او شاوخوا 50 کسان یې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې حکومت د دغه وسلوالې ډلې بندیان خوشي کوي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار پرانیستل شي. په افغان جګړه کې ښکېلو نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو په وار وار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کورونا وبا له امله وربند وکړي تر څو په دغه هیواد کې د بشري فاجعې مخه ونیول شي. خو د طالبانو ویان په وار وار رد ځواب ویلی ده. پاکستان چې هر وخت د طالب اورپکو په اصلي تمویلونکو باندې تورن وي په خپل وروستي بیان کې له طالبانو غوښتي چې د روژې مبارکې میاشتې او د کورونا آفت له امله په افغانستان کې وربند وکړي. خو طالبانو تر اوسه د پاکستان وړاندیز ته کوم غبرګون نه ده ښودلی. عام افغانان په هیواد کې د روانې جګړې بدمرغیو او د آفتونو له امله سخت اندېښمن شوي دي. د پکتیکا د امنیې قومندان ویان شاه محمود آرین وایي چې په پیښه کې ټول ټپیان شوي کسان د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته لیږدول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په هکله تر اوسه څه نه ده ویلي او کوم غبرګون نه ده ښودلی. نو ټولو دوستانو نه مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره ولدله. که کوم نظر لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې شریک کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.